تازه په کابل ښار کې د دوو پروژو چارې بشپړې شوې دي. د کابل ښار په اوومه ناحیه کې د نږدې 20 میلیونو افغانیو په لګښت د کوڅو جوړولو دوه پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه پروژې د کابل ښاروالۍ لخوا او د ملګرو ملتونو پروژوي خدمتونو دفتر په مالي مرسته ښاریانو ته د اسانتیاوو رامنځته کولو او د کار زمینې برابرولو په موخه پلی شوي دي. کابل ښاروالۍ ویلي چې په راتلونکي کې به هم د محرومو سیمو اوسیدونکو د ستونزو هواري په موخه ورته نورې پروژې طرح او پلی شي. په بل خبر کې راځي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې سویس د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 1.1 میلیونه ډالر مرسته کړې ده او چا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې سویس له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 19.7 میلیونه ډالر مرسته کړې. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.